السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا تاسو څنګه کولی شئ د یو ساکټ څخه دوه قسمه استفاده وکړئ. هم د دې ساکټ څخه د سیریز بورډ استفاده وکړئ او په دې باندې خپل برقي سامان آلات چیک او ټیسټ کړئ، او هم د دې څخه ډایرکټ استفاده وکړئ او په دې باندې خپل برقي سامان آلات ولګوئ. دوستانو، زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لږ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. د دې ټویه بورډ د جوړولو لپاره موږ ضرورت لرو څلور قسمه برقي وسایلو ته، چې عبارت دي: اول هولډر ته ضرورت لرو، دوهم 100 واټه یا 200 واټه بلب ته ضرورت لرو، دریم یو عدد ساکټ ته ضرورت لرو، څلورم یو عدد ټویه سویچ ته ضرورت لرو چې 3 پینونه ولري. نو دوستانو، د دې د کنیکشن طریقه ډیره ایزی او اسانه ده. تاسو کولی شئ ډیر په اسانه او ایزی طریقې سره تاسو ټویه بورډ جوړ کړئ، چې د دې د ساکټ څخه تاسو هم د سیریز بورډ استفاده وکړئ په خپل کورونو کې، او هم د دې څخه ډایرکټ برقي سامان آلات د دې ساکټ څخه ولګوئ. نو دوستانو، راځو د دې ډایګرام او کنیکشن طریقې ته. اول د 220 وولټو فاز ویر یعنی ګرم ویر د ساکټ یوې خپې ته نصب او کنیکشن کوو. دوهم د ساکټ د دویمې خپې څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر د بلب هولډر یوې خپې ته نصب او کنیکشن کوو. دریم د 220 نیوټرل ویر یعنی یخ ویر د ټویه سویچ مینس خپې ته، چې دې ته کامن خپه وایي، دې ته نصب او کنیکشن کوو. څلورم د ټویه سویچ د یوې خپې څخه نیوټرل ویر د هولډر دویمې خپې ته نصب او کنیکشن کوو. د دې کنیکشن د کمپلیټ کېدو په صورت کې صرف موږ د دې ساکټ څخه د سیریز بورډ استفاده شو کولی او خپل هر قسم برقي وسایل په دې باندې چیک او ټیسټ کولی شو. خو د دې سیریز بورډ څخه دوستانو موږ د دې د ساکټ څخه ډایرکټ استفاده نشو کولی، ځکه د دې سرکټ کمپلیټ شوی نه دی. نو دوستانو، کله چې موږ وغواړو د دې ساکټ څخه هم د سیریز او هم د ډایرکټ برق استفاده وکړو، نو دوستانو د دې ټویه سویچ د درېمې خپې څخه به نیوټرل ویر یعنی یخ ویر دا رالو دوستانو، او د ګرم د ساکټ ویر سره به دوستانو نصب او کنیکشن کوو. په دې سره دوستانو زمونږ سیریز بورډ او ډایرکټ بورډ دواړه تکمیلیږي، او د یو ساکټ څخه مونږ کولی شو دوه ډوله استفاده وکړو. هم ترې سیریز بورډ استفاده وکړو، په دې باندې برقي سامان آلات چیک کړو، او هم د دې ساکټ څخه ډایرکټ استفاده وکړو، د دې څخه ډایرکټ برقي سامان آلات ولګوو. نو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع، چې تاسو څنګه کولی شئ د یو ساکټ څخه دوه قسمه استفاده وکړئ. دوستانو، که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.